په کراچۍ کې د وژلي وزیرستاني ځوان نقیب مسید کورنۍ او وکیلانو ویلي چې حکومت د هغه د وژنې پلټنې سنجیده نه دي اخیستي او نه یې قاتلانو ته سزا ورکړې. د جنوري پر 18 اتوار پر ورځ په کراچۍ پریس کلب کې د نقیب د دریم تلین پر مهال د هغه ورور عالم شیر مسید میډیا ته وویل چې د پوز مشر او نورو چارواکو ورسره د انصاف وعدې کړې وي خو هغه یې نه دي پوره کړي. د نقیب الله مسید کورنۍ دا هم وایي چې د هغه د وژنې د پیښې په اړه ګواهانو ته اخطارونه ورکړل شوي دي. نوموړي د 2018 کال د جنوري پر 13 په کراچۍ کې وژل شوی او پولیسو ویلي ول چې اصلي نوم یې نسیم الله دی او د تحریک طالبان پاکستان غړی دی. د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انوار په مشرۍ د پولیسو یوې ډلې نقیب الله مسید وسلوالو سره د اړیکو په تور وژلی و خو پلټنو هغه بېګناه ثابت کړو. وروسته بیا د مسید د وژنې تور پر راو انوار ولګېد خو هغه دا مهال په ضمانت خوشی دی. انوار سین عدالت ته خواست کړی چې عدالت ته له حاضرېدو یې ورته استثنا ورکړل شي خو ونه منل شو. د 2020 کال د دسمبر پر 10 نیټه برطانیا د سند صوبې پر پخوانی پولیس افسر راو انوار د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه لګولي ول او له عدالت لري وژنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سر یې هغه هیواد ته سفري بندیزونه لګولي وو که یې هلته شتمنۍ وي هغه به کنګلیږي. برطانیا ویلي ول راو انوار تر 190 زیاتو پولیسو مقابلو کې ککړ وو چې پکې د پښتون ځوان نقیب مسید په ګډون تر 400 زیات کسان وژل شوي دي. د نقیب الله مسید وژنې د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه پارولي ول. همداراز د پاکستان پر رسنیو کې هم په دې موضوع تر ډیره بحثونه کېدل. سپریم کورټ هم د دغه پیښې نوټس اخیستی او راو انوار یې د پولیس افسرۍ له دندې ګوښه کړی و. د 2018 کال د فروری لومړۍ تر 10 د قبایلی سیمو ځوانانو د مسجد د وژنې ماروای عدالت وژنو ورکو کسانو او په قبایلی سیمو کې د ناامنیو پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهلی و. د همدې ناستې پر مهال پښتون غورځنګ یعنی PTM جوړ شو. غورځنګ د نقیب الله مسید په وژنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه او بیا احتجاجي غونډې کړې دي.